العالمین مسلمان باندې په هر زمانه کې آزمایش او امتحان راولي د مسلمان په مال باندې د مسلمان په بدن په اولاد خو اخر کې کامیابی فتح دا بیا د مسلمانی یو زمانه کې بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام د زمانه نه پس لږه غوند سرکشي پکې پیدا شو د الله نافرمانی یو قوم په الله مسلط کې چې ایت اعمال قوي غیر له په دې بنی اسرائیل باندې حمله وکړي او بنی اسرائیل تقریبا ختم کړل دا د موسی علیہ السلام د وفات نه پس خبره ده د بنی اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وي لکه زمونږ چې جوماتونه دي بیروان کړل مکمل یې وغورځول او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و د الله کتاب لکه زمونږ دپاره قرآن حکیم دی هغه تورات یې وسود او ختم یې کړ او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې ابه رستل او سوزول به د من تورات ختم کو او چې کوم د بنی اسرائیل مشرانو کاغه د مذهب مشرانو او کاغه د سیاست او د قوم مشرانو ټول مړکل د بنی اسرائیل ډلې ختم کړي زه په دې و تختیدل او ملکونه ولا تس نسکل پیسې ته واغشته خزه ته بوتله ماشومان بچي بوتلل هغه غلامان کړل ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې پرېښودل او چې کوم د جنګ ځوانانو هغه ټول مړه کړل ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو یو غټه ابتلا پرې راغله کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي نو د هغې دپاره خو هغسې اخرت عذاب دی جهنم دی او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي نو الله ولا عذاب ورکوي الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکړه او سخت خطرناک عذاب یې ورکړه پروردګار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وغه مړه شو مشران هم مړه شو خاندان نبوت چې د پیغمبرۍ کم خاندان و هغې کې یوه ښځه داسې پاتې شوه چې د هغې په ګېډه ماشوم او د پلار د مرګ نه پس د هغې نه یو ماشوم پیدا شو هغې له شمویل نوم کېښود ارورو لوېده پروردګار هغې شمویل له نبوت ورکړه پیغمبري ورکړه شمویل علیه السلام څه ناڅه بني اسرائیلو کې یو کوټې لږه غوندې سا پیدا شوه چې د الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا کړ او پیغمبر د دین تعلیم به کو خلکو ته به عبادت خو زور د تورات هغه جن او د تورات تعلیمات ورو بیا جمع شو چې زمانه تیره شو نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغونډ شو یو منتشر شو یو قوم یو ځای اوسېده بل قوم بل ځای اوسېده بل قوم بل ځای اوسېده وتښتېدل تتر بتر شو عمالقو سخته سزا ورکړه بیت المقدس یې ورته ختم کړ وانې کړ او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق و د لرګي او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا وه پکې د موسی علیه السلام تبرکات و پکې د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې د تورات نسخه وه پکې د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې پکې ایم ته یوړه ځان سره دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق به ځان سره وړه د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله ایم ته یو دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو الله نبوت او پیغمبري ورکړه د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو ورته یې ویې چې داسې کار دی چې دې عمالقو به مونږ ډېر ظلم کړی ته لا پیدا هم نه وې ځکه دې خو د مور ګېډه کې او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده ښځې رانه بوتلې ماشومان یې بوتلل اوس هم هغې سره وینځي غلامان دي ځوانان یې راله مړه کړل مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا یو بادشاه راله مقرر کړه یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو راجمع شو د عمالقو سره جهاد وکړو د دوی نه خپل بدل وایي حضرت شمویل علیه السلام ته خو پته وه ورته وی ګورې داسې به ونه کړی شي
لاول خو که ما دله بادشاه جوړ کو او به نه منې او که ویم منې نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نشئ کولی وی نه که نه وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیه السلام چې زمونږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تاو جهاد یې کو قوم ورسره دی خو چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون ای موسی زه ته خدای د جنګونه کوي او موږ به دلته ناست یو موږ په دې کې نه یو زمونږ مشرانو ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دی ویلي او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیه السلام هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو نو هغه تاسو ته ووایي زمونږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاڅېدی خو چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زمونږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر کړي یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیارې خواره من او سلوا به یې خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسې او مړزان به ورته راتلل او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل د هغې خلکو اولاد نه یاست بهر کیف دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه او د سترګو د لګولو ځای هم نشته مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو زمونږ جوماتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډم شي یو ځای به شو پې ټول وی ښه وی ښه د یو کس ته مقرروم نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و هغه یې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جدا و او پیغمبر به جدا و پیغمبر به بادشاه نه و بادشاه به پیغمبر هغه زمانه وه بادشاه وله مقرر که طالوت وی دا ستاسو بادشاه دی د سره غونډ شي دې به راته طریقې برابر کړي او ورځی په دې کافرو باندې جهاد ورسره وکړي وی ښه دا طالوت چې موږ له بادشاه مقرر کړ دا غریب دی ولم یؤت سعة من المال دا خو فقیر غریب سړی دی مسکین چې ته مالدار به دې کتلی دولتمن سړی به دې موږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی نوم به اعتراض وی ګورې ما درته نه وي چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر کړ نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کو نو وی نه داس دا موږ نه منو اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی د خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبه بعض ووی چې یاره دا خو زموږ له کې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار پکار دی وی موږ له څه نښه راکړه هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم وی پروردګاره دا طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو بادشاه مې جوړ کړو خو دا بعضې خلک اخوا دې خوا کوي یو نښه وله راولېږه الله وی زه نښه هم درلېږم ټینګ یې که د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل ټینګ یې که یو نښه درلېږم هغه تابوت چې کوم ته هغه کافرو وړی و تختولی وتی او په هغې کې هغه تبرکات پرته وو د تورات نسخه پکې پرته ده او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي هغو کافرو ځان سره وړی او کافرو به یې ډېر خیال ساته ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به مونږ ته الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړ هغوی خدای سپېره کړل چې کوم علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده هغې ویل دا جوړ د دې چل دی ښه دا هغې قوم ته وړو چې هغې قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو وی هغې قوم ته یې وړو بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو خو دا لرکول پکار دی چې ویې سوځو ماتې کړو ویې نه ګورې وسوځویم ما او ماتویم ما ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چېرته بل خو چېرته به یې وړو ویې داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه ځای ورسره ما ویې شړی بس دا به هغې کره ځي را په مخ یې د هغوی په ریړه کې واچوه تابوت پکې پروت دی او را روان دی شپه ده هغه هغوی نیغ راغی او د طالوت د دروازې مخکې ودرېده نه مخکې قدم او نه وروستو قدم
خلق چې راپاڅېدل شمویل علیه السلام ته یې وویل چې تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق او هغه خو په هغه غوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی نه غوی مخکې دی نه وروستو وی دا نښه شوه اوس منې وی اوس یې منو بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو نو مونږ له به الله کامیابي راکوي لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکوله طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکرواله ورځه په د عمالقو جهاد ورسره وکړه دی مخیار و ده وی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی خو هر دی تېښته کړې ده دا خو نران نه دي هسې نه چې څه پکې کلک هم شته مضبوط هم ایماندار هم شته خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو کس منډه وال د نور وړه خویږي نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې والې خو زمونږ به هم زړه خور کي نه هغه په یو تجربه کوله یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل د هغه کافر او جابر بادشاه د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نومو د هغه جنګ له تلل نو چې هغې له تلل نو ده په یو شرط ولګو هلکه یو شرط در باندې لګو وی ما سره به جنګ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي یو چونګ به څکي او که چا زیاتې اوبه وڅکلې ګوری به ځان سره نه پرېږدم او تلې هم را سره نه شي ګرمي وه وی چې دا سړي دامن په نیر ور پرېوتل بس شروع یې پرې وکړل هر یو خېټه وپړسوله په اوبو باندې لږ غوندې او 80,000 لښکر څومره 80,000 خو د دنیا لښکري په نیر ورغله او خېټه شنه خېټه کړه او ښې اوبې وڅکلې او صرف یو څو کسان په شمېر پکې پاتې شو 314 چې هغوی د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو یو چونګې به یې راواغستې هغه وڅکلې خو چې نیر نه پورې وتل نو چې اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي وو د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه نو هغه نور هم تږي کېږي بیا په نیر راغوټه شو بیا بیا وڅکلې چې پورې بوتل بیا به رالل په نیر به راغوټه شو اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو دا خو ډېره ګرمي ده او بلو به مسکلې مونږ خېټې چوي مونږ مزل کم ځای کولی شو او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبره عمل وکړو یو چونګو به مسکلې تنده مو لږه سړه شوه مونږ کې د تلو طاقت شته دا نور نران پاتې شو 314 ځان سره نبی علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق وی زمونږ شمېر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی د طالوت د لښکر شمېر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دې خو شنه خېټه پرېوتل مونږ د کارنوي صاحب خېټې هم پړسېدلې دي دا د جنګ ورځې نه دي دا ګرمي ده او تاسو یې بدبختو ذو جهاد نه 314 سوی هغې دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین یا الله مونږ له استقامت راکړي که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي استقامت خپې کلکې کې چې ونه تښتو او الله د کافرو مقابله کې امداد به هم ته کړي څومره مزیداره دعا ده امداد به هم ته کړي او بیا دې خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله چې د الله امداد وي که نه نو کله وړه ډله هم په لویه ډله باندې بری موني مونږ له به الله امداد راکوي طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنګ نو دا به تښتېدل دا 314 به هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 100,000 فوج ورسره 100,000 او ښه مضبوط جوش کې راغلل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي د مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو مې اطلاع وه چې اتیا ځل خو چې ویې کتل نو قوم ته یې هم لیده زما روغ نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به هم داسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل خو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو علالو به جمدي به نیسو او دا ټول به پې یرو خو جالوت ډېر پهلوانه مورونو ډېر پهلوان او ډېر بهادر هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره وه او مخ په مخ به یو بل سره جنګېدل پهلواني به یې کوله داسې خو نه چې د لرې ځای نه یې ټوپک په ترخ کې نیولې دی او پټ ډزو کې وتښتې دا جنګ نو توره به ورسره وه هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به و بهادر به و جالوت میدان کې راووتو او دې بني اسرائیل ته وایي تاسو نیکونو ته زمونږ نیکونو سبق نه دی ښوولی تاسو بیا راووتی میدان ته بیا در کې سو شوه جنګ سره نه کوو نیسو به او داسې به هم نیسو چې تاسو نه به مونږ د عبرت نمونه به ګورو
او جالوت چې کوم بادشاه دی زورورم دی په دوی باندې خبره سره مو شو دلته طالوت الله ته سوال وکړ یا الله هغه یو لک دی او زما دا خو 314 دی الله موږ ستا په لار کې جنګېږو که مړه شو نو شهیدان به شو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړو وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله موږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به م له ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پني کوي دا اعلان دی حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته نو مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېستلې یو څو کاڼي را واغېستلې او الک دی د شپږ ورونو سره ملګری دی شپږ ورونه یې په دا جنګ کې دي پلار یې په دا جنګ کې دی او ده ته پلار وایي چې بچی ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا زه هم دې جنګ کې شرکت کوم وایي ګوره شپږ ورونه دې پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي ده پې ورغر وای او چې غزار یې پرې وکړ او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و او چې غزار یې پرې وکړ دا سر پرې ولګېد مردار پرېوت داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر خو چې هغې قوم یې وکتل جالوت خو د مرو پردید او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لږې غوندې وخوېږي دې خوا پې دې نورو حمله وکړه الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلاو شو څوک مړه شو څوک خو تښتېدل وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله ولا بادشاهي ورکړه طالوت ورته وی بس تا سره زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله درکوم بادشاهي هم ستا شو هلته ولا بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمای آتیناه څنګه دی ما ولا علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې ولا ورکړه او ما ولا بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلو شو راغی بني اسرائیل یې یو ځای کړه په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک کړ هم 314 او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو هم 314 بالکل داغه مجاهدین و خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړه ډله چې د الله امداد او د الله توفیق ورته په لویه ډله باندې زوره ورکېږي او غلبه کوي الله ولا نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام دوی د یهودا د هغه نوسې دی د هغوی په اولاد کې راځي د یعقوب علیه السلام په 12 زامنو د یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغوی اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات کړ عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو شو عمر یې لږ د 16 کاله د الله په علم کې په فیصله کې حدیث پاک کې راځي چې د آدم علیه السلام د دې شانه الله تعالی کله د هغه بچي راویستل مخامخ یې ورته داسې ودرول د دې سرو میږو په اندازه پوټیني شکل یې ګوره د انسان و خو په مقدار کې د دې سرو میږو واړه مخامخ یې ورته ودرولو نو آدم علیه السلام دې تپوس کوي وی من رب دا څوک دي من هؤلاء الپروردګار وی دا ستا بچي دي تر قیامته پورې چې به پیدا کړي نو په هغې کې د بعضو د تندو نه رڼاګانې ختې روشنایانې وي پړقې دي وی الله دا پکې څوک دي وی دا پیغمبران دي که نه ستا په دې اولاد کې د یو کس د تندي نه پکې ډېره لویه رڼا خته داسې ډېر چمک و او ډېره برېښنا کوله وی الله وی په دې پیغمبرانو کې د یو کس د تندي نه خو ډېره لویه رڼا خېږي دا څوک دی وی هذا ابنک داود ستا نوسې داود علیه السلام د خوښ شو په هغه دی نو تپوس دی کوي وی الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی څونه عمر دی ولا یې ښودی دی وی 16 کاله نو چې آدم علیه السلام خپل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله 1000 کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو 16 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر ولا زیات کړه 16 کاله ډېر کم دی خشته ښکلې پړقېږي چمک وي ولا زیات کړه وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی هغه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم دا د الله فیصله ده چې څه مې مقرر کړی دی هغه عمر به وي نه پوټې زیاتوب ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خو خپل عمر ډېر وی الله که زه ونه د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاک دا ستا وله د خبر نه که ورکې ورکوله
وګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دې ولا عمر ورکړه نو ستا به کمیږي. ما چې کومه فیصله کړې ده همغه وي. لکه یو سړی جومات ته 1,000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کا او یو کس وي چې د یو نه پکې زیاتې ورکړه ابو وروره ما هم دقه 1000 دي. اوس که ته زیاتې ورکړې خپل حصه وله ورکړه. الله وایي زما د عمر فیصله هم حقه ده. که ته وله زیاته ورکړې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده. وی رب زده من عمري 40 سنة. هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه. کله خو په جنت کې د دنیا ته خو راغلی هم نه دی او زر کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري نو بس هغه وایي زما د عمر نه 40 وله ورکړه پروردګار. 40 کاله عمر. حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به دې 10 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی. وایي ستا ټیم پوره دی. و ټیم کوم ځای پوره دی؟ شمېر دې کړی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي. وایي داسې کال دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې دی. ما ته الله 1000 ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلې ده. ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 داود علیه السلام له ورکړی دی. چې راغی وایي ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړی؟ وایي نه ما نه دي ورکړي. نسیه وجحه ده ایری ویل د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني. بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه کېږي. نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره. قرآن کې الله په خپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړو. نو د اولاد نه وي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي. یره په انسان غالبه ده که نه او زر انکار وکړي. وی ما خو نه دي ورکړې. وی تا ورکړي دي چې کوم وخت هغه میثاق او وعده و د شانه مې د بچي راویستل تا د 40 کاله ورکړي دي. اوس قصه د خلاصه ده. نو آدم علیه السلام ته یو سکند صبر ونه شو. 40 کم 10 کاله باندې د هغه نه سال لاړه او د داود علیه السلام عمر څومره شو؟ پوره 100 کاله. شپېته خپلو 40 وله ده. نو داود علیه السلام ته څو څیزونه میلاو شو؟ نو 3 بادشاهي میلاو شوه د بهادرۍ د وجې نه مفتو کې نه بهادري وکړو یو لوی کافر یې مردار کړ او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه له خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبال یې ښودو چې دا ده او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړو. یو کتاب یې نازل کړه زبور. تورات خو و ګډوډ شوی نو نوي کتاب الله دې راولېږه زبور او ده به یې صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به ده زبور کو ناشنا تلاوت. د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه دا هغه ډېر خشتاوه دومره خشتاوه چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سر لقاو. اے ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه ګوره پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودی هغه په شان خشته اواز الله درکړی. نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وي کانو به هم ورسره زبور وي او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وي او څاروي به ورته راجمع شي هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف او چې ځنګل ته بلال په ځنګل کې به د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز وته دې ته تلاوت وایي. من څه اواز دی؟ موږ خو لاول اوازونه خراب دي خشته نه دي او که خشته اواز هم د چې نو په مانځه کې د یو غړدو باندې زرې ووایي ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پو تلاوت وکړه یو رکوع تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه مزېدار اواز سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف او په خشته اواز یې کوي الله ولې داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي. ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره. نو داود علیه السلام چې به کوم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله ثنو صفت دی هغې کې احکام نشته احکامات ټول تورات دي تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله ثنو صفت. نو چې د بره زبور تلاوت شروع کړو نو مارغانو حیواناتو او سیبه د کاڼو د بوټو دی به ورسره بنګار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي که نه او هغه تلاوت یې چا له خوند ورکړي نو هغه هم خوله کې رو پټ پټ ورسره لګېږي یا به شیرجان کله نعت وایي که نه او چا له خوند ورکړي نو هغې ورسره هغه کلی رو په قلار کړي هم کله وایي ربې وایه راسره که نه نو هغه لا ښه خوند شروع وي دا خدای ولې شوم دی مونږ ته نه وایي نعتونه بهر کې هغه د داسې خشته اواز الله ورکړو
او الله ولا طاقت څنګه ورکړو. نبی علیہ السلام په خپل فرمایي حدیث کې راځي سمان غلط قصه نه ده نوکرانو ته به حکم وکړو چې دا زین داته اسرا تبار کې نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به یې پې برابرو نو ده به تورات زبور ختم کړی بیا دومره ساعت کې. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 ګنټې کې قرآن شریف ختمو 6 ګنټې. نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریان وایي دا چېرته کېدی شي 6 ګنټې کې نبي علیه السلام خو فرمایي 3 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي 6 ګنټې کې څنګه ختمې. هغه د هغې قرآن شریف ځان سره لاس کې ونیو او د مازدیګر مونځ چې وشو نو ده شروع وکړله الحمدلله شروع وکړه الحمدلله رب العالمین. د ماښام بانګ یې نو ویلې چې ورناست دی قرآن شریف ورځ هغې ورته او د قرت د اصولو مطابق د قاریانو علما ورته ناست دي هغې ورته وی ته ویلې چې دا ستا کرامت دی نور چاته د اجازت نشته. نو د داود علیه السلام په پیغمبرو د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پې د پیغمبر نه صادرېږي. نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو او دی به ورته ختم تورات زبور به ختم کړی دی د اواز خشتوالی عبادت به څنګه کوو. نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفتو کې نو هغه د صفت قابل یې که نه نبی علیه السلام فرمایي وی د داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار ډېر اعلی. صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کوو لومبې نیمه حصه لکه 6 ګنټې شپه مثلا 6 ګنټې نو 3 ګنټې خوب 2 ګنټې به پاسې د الله عبادت به وکړو نو بیا اخیری ګنټه به بیا خوب کوو چې سهار دپاره دمه شي 3 حصه به د شپې عبادت وو. او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کوو ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي. نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سهار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې بیا به ته نه کې دا بل به کوي بیا به ته نه کې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنې 24 ګنټې 30 ګنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کېږي. او روجه به څنګه روجه نیوله نو ګوره رسول الله مبارکې صفت کوي نبی علیه السلام فرمایي بهتره روجې د داود علیه السلام روجې دي یو ورځ به یې روجه وه بل ورځ به یې کوجه وه بیا یو ورځ روجه او بل ورځ کوجه دا غوره دي سړی به تنګېږي هم نو ډېر روجې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومو روجو د کوم مونځ صفت کې خورا قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله مونږ به څنګه تهجد وکړو د داود علیه السلام طریقه دغسې کوئ. او صاحب روجه څنګه ونیسو صحابي به زه خو ډېرې نیوی شم وی د داود علیه السلام د روجو نه بهترې روجې نورې نشته یو ورځ روجه او یو ورځ کوژ. نو پیغمبري میلاو شوه بادشاهي میلاو شوه زبور میلاو شو ښکلی اواز ورته میلاو شو عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړې یو ورځ به د الله عبادت وي دا مې د خدای ده دې کې د بل چا کار نشته بادشاهي هم خو دا مې د الله ده یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېراو چې دا مې د ما د بچو تربیت وکړم بچي برابر کړم د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست وي نو خوند هم کوي او یو ورځ به جناب د رعیت لپاره ورکوله چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کاري راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوم دا به یې تقسیم کړو. الله ورسره یو احسان بل وکړو د زغرو د جوړولو چارې ورته وکړو قرآن کې الله فرمایي وألنا له الحديد اوسپنه نو اوسپنه چې سړی لوړ لواري کوي خو په اور کې ږدي او څټک ولا رابروي او پلکونه ولا رابروي نه لوړ نو چې داس پلکونه دی وایي الله ورته اوسپنه داسې نرمه کړې وه چې په لاس به یې تاوله راتاوه کلکه اوسپنه ګوتو کې به یې نیوله او تاوله به او چې څومره به یې نری کوله نری کېده به نو زغرې به یې جوړولو زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلې وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړې وي هغه په جنګ کې استعمالي ځان ته یې واچي چې توره په اثر نه کوي نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي هغه به درنې هم وي خلک به سره ګرځېدي نه شو ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزیداری طریقې سره نری اوسپنه او نرمولې به به یې خرڅولې دې دپاره به یې دا کار کو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم بیت المال مال به یې نه خوړ د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله نو قانون یې په اوږه بازار کې روان و خدای مو بخښه کپړه خرڅوم تجارت یې کوم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغې مټې ونیو ابوبکر څه کوې وایي دا کپړه بازار کې خرڅوم وایي د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته دا کپړې خرڅې نو وایي زما بچي به څه خوري چې دا نه خرڅوم وایي راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقرر نو بیا کېنه د بیت المال نه ولا تنخواه مقرر کړه او څومره تنخواه یې ولا مقرر کړه دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده ټوټې غوندې
نو حضرت داود علیہ السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو. قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه، بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله او د هغې نه به یې زغرې جوړولې خرڅولې به او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله. د الله احسان شو. ګوره الله احسان کوي بیا که نه، چې ته الله ته ځان نږدې کړې الله به درسره احسان کوي، الله به درته هر څه آسان کړي. یو ځل په کور کې ناست دی، زړه کې یې دا راغله یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي. خبره یې ټیک وه غلطه نه وه، ځکه پیغمبر دی، د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی. او بیا مونځ او روژه او ټول کور کې یو شان عبادت، خو الله ته رده دا خبره خوښه نه شو. بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني. الله وی ښه دا دې څه وویل. حدیث پاک کې راځي که عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوې چې دا زما کمال دی، چا ته به نسبت کوې؟ الله ته. هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله لمونځ وکړو، ما دله روژه ونیوله، ما خو صدقه ورکړه، ما زکات ورکړه، ما حج وکړو، الله ورته څه وایي مړه تا څه کړي دي؟ تا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه کړه، ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه، تا پکې څه دي؟ او که ته لمونځ کې او روژې نیسې نو ما دله خپل اندامونه درکړي، سترګې مې درکړلې، پوزه مې درکړه، غوږونه مې درکړل، لاس پې مې درکړل او عقل او دماغ مې درکړل. که ته ما لیونۍ پیدا کړې وې په داسې پوه مې ګوټ شل پیدا کړی وې ستا پلار به لمونځ کړی، تا لمونځ کولی شو، تا روژه نیولې شوه، خو زما امداد خو دا حقیقت دی، دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ په عقل روغ نو زما عبادت کې نو څه چې ما عبادت وکړو الله پرې خفه کېږي. او چې کوم انسان داسې وایي یا الله ما خو صدقه نه راکړې دا ما خو تا راکړې زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو، زما څه روژه ده، ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی، دا خو زما کمال نه دی. الله ورته څه وایي بنده وایي دا څه تا کړي، ما خو تا کړي، لاس پې تا وړکول، پیسې تا راواخېستې، د حج نیت خو تا وکړو، ای بنده را تا کړي دي. ګوره ده په عاجزۍ الله خوشحاله شو، د هغه بل په معمولي رویه باندې الله خفه کېږي. الله چې خوشحالی په څه به یې خوشحالی په عاجزۍ، او چې خفه کېږي نو کبر کوه په دې به خفه کېږي. نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی، حقیقت خبره یې وکړه. پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی، الله ته خوښه نه شو. کومه ورځ چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت، په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه دروازه به یې بنده کړې وه جرنده به وه د قلا دروازه، او په هغې به پولیس ولاړ و، د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ما ته نه پرېږدي، هېڅ څوک به نه راځي. ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده، او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل دا نه شي. اوس دې لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ور واورېدل، 2 کسه ورغلل خصمان. قرآن کې الله وایي څنګه دی ورپسې تصورا په المحراب دی کې څنګه دی شو ور واورېدل، چې ور واورېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړې نو شور هم کوي، یو بل ته وایي په ما ظلم کوې، ابولي نه ظلم نه کوم، شور جوړ شو. داود علیه السلام په منځه کې وایي چې دا څوک راغلل، غله راغلل، ډاکوان دي، ته په کومه راغلل، دروازه خو بنده ده، ته په کومه راغلل، او دا شور درسره بس هغه مونځ هر څه مختصر کړل، په دې باندې پرېښودی ته ویې وړه څوک یې، او پریشان هم شو چې ګیر چاپېره د قلا نه خو زما پوځ پولیس ولاړ دروازې بندې، دا په کومه راغله، او داسې شور یې جوړ کړ. هغې ورته وې یېرېږه داود علیه السلام یېرېږه مونږ 2 کسان یو بل سره جګړه ده، تا له هم فیصله راوړی چې مونږ له فیصله راوړو په کومه راغلی یاره ستا هغه پوځ پولیس نه پرېښود په دیوال راوړي، خدای پاکه تا نصیب خلک دی په دیوال راوړېدل. وایي څه فیصله م راوړې ده، یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي، زما یوه ده، دې ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې د ما 100 شي، دا ظلم کوي که نه کوي، ما ته ظلم کوي. او وایي سروره په خبره کې هم زورور دی، ما ته چې په یوه به ته څه کې، او دما خو یو کم 100 دي، دما شمېر به پې پوره شي، او چې با خلکو له ځینو خلک هم د ده مرسته کوي، او دا قاعده هم د نن زورور ده، د دې خلکو خلک ملګري وي، د غریب خبره دوم چاته وو زورور دی خبره ده، خلک چې چا ته ور مخامخ کېږي وایي ورکوله که نه، خو یو چې دی پیسه کې، خو چې بل چا له ورځو راځه په فلانکي پیسه نه کړو، هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي، یو چې دی څه پکې ورې کتل، تا له راغلي د خدای پیغمبر یې که مونږ فیصله وکړو. داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي، دا خو فرشتې دي، په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړېدی شي، ما نه غلطي شوې ده، ما وایي چې د ما په شان عبادت څوک نه شي کولی. الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو، بېکاره بېځایه غوندې مسله درته راغله. بعضې مفسرینو یو بله خبره لیکلې ده خو ټیک نه ده،
اتیک نه ده ویله ده یو کم سل بیبیانې وي وینځې وي او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه نو داود علیه السلام هغه ته چې دا یو ماله راکړه نو الله ورته دا فیصله راولېږله نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه دا ظلم او دا خو زیاتې دی دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه خو دا خبره خطا ده ښه دا ټیک نه ده د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي ده او نه پیغمبر داسې کولی شي فخر راکعا واناب بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو په مې امتحان وکړو بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی که الله بادشاهي نه ورراکړې نو ما ځان له عبادت کولی چې پولیس به زما څوکۍ کوله فوج به زما څوکۍ کوله ما په قلا کې عبادت کوم پرېوت الله ته په سجده ویې ژړل دومره یې وژړل دا سواوي زموږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده هغه لیکلي دي وایي که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته نه رسي دا څونه پټې خبره ده لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په ژړا او په ژړا او ژړل به دومره یې وژړل چې د اوښکو سیلابونه به ترې پیدا دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت په خپل غرور او کبر نه کوي دا به نه وي چې دا زما کمال یو روپۍ دې چاله صدقه او خیرات ورکړه وایي دا د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څونه عبادت کوو دا خپې مبارکې به یې وپړسېدې حتی تورمت قدماه حدیث کې راځي خپې به یې وپړسېدې نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته عرض کوي چې د الله رسوله ته خو الله پاک پیدا کړې هر څه درته معاف دي د دومره عبادت بیا ولې کوې چې دا خپې دې وپړسېدلې او جړل به ولې جوفه عزیز کعزیز المرجل دې سینې به داسې اوازونه کول لکه کټوۍ چې په اور پرتی او هغه جوشیږي او خودکار کوي داسې به سینې اوازونه کول ټول به جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې تا خو الله مکمل معاف پیدا کړې او ته څه وایي افلا اکون عبدا شکورا نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم نو زه به د هغه شکریه نه ادا کوم پکې شکر غواړه دا کوم دی دې نه زیات ولا کوم چې شکر یاد شي او موږ الله څونه احسان کړی ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړی ټول وایي الحمدلله په مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دې نه غټ احسان د الله بل شته هغه روغ صحت به هم پرېږدي ور څه به پرېږدي دا روحاني او دا دیني د الله احسان نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټي شکریه مونږ ادا کولی شو د الله دونه احسانات دي په مونږ زه اکثر دا خبره کوم وایم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتم بت رام رام کول که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به هم سجدې کول که په روس کې پیدا وي جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منل او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي دا شکر دی چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی دنیا به څه کوي څو ورځې به دنیا خشته وه مال او دولت او موټر هر څه به رسره خو ټول عمر به د آخرت د ډمبرو لرګي و ټول عمر به د جهنم ځای و خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی دنیا لږه ده که ډېره ده او په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي ولې په هغه مو ایمان دی د هغه دین مو منلی دی الله مو منلی دی انشاءالله نو احسان دلته احسان وکړه هلته به مو احسان کوي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دې نه دا عبرت واخلې نه معروف په عبادت به فخر نه کوي هغه پوټې غوندې خبره وکړه څونه امتحان او ازمایش پرې راغی قوم ته به لګیا نصیحت یې کړ هغه قوم چې دته راجمع شو زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې ده کوهي تور او ده دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی بحر قلزم ورته وایي دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل نو د خالي پر ورځ یې په ښکار بند کړی په خالي پر ورځ به ښکار نه کوی نو الله په امتحان کوم د خالي پر ورځ به دریاب کې کبانډي یو په نور ورځو به کوو په دې باندې ښکار بند یې نه به کوی نو دې یو چل جوړ کړو ډنډونه یې جوړ کړل ډنډونه د دریاب په غاړه باندې نو د خالي پر ورځ به یې د هغې هغه ورپونه وویستل چې کوم ته اوبه ورته ځي نو چې کبان به دونه ډېر چې د اوبو د پاسه به نو هغه به هغه ډنډونو ته هم لاړل
نو ماښام مازدیګر به یې پسې ورخپانه کړ نو سار به پرې رالل نو کبان به یې ترې راوویستل ګوره چلونه یې جوړ او جال به یې راوړه جال د خالي په ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل نو جال خو چې دې ور وغورځول نو کبان پکې بند شي که نه د اتوار په ورځ به رالل نو هغه جال به یې راوړي داود علیه السلام دوی دا ظلم مه کوئ وی نه دا خو موږ د خالي پر ګوره دلیل پیغمبر سره دلیل بعضې وخت اوس موږ سره هم خلک دلیل شروع موږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی دا د پیغمبر حکم دی صاحب دلایل به سره شروع نه نه کنه عقل مې دا و زه خو دا وایم عقل مې دا و خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې خو سوټې پرتې دي د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی نو هغې داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه نه خو الله په موږ کار منې کړی د خالي خو موږ کار نه کوو موږ د اتوار په ورځ کبان نه اوس پیغمبر ته وایي چې دا ګناه ده مه کوئ قوم سرور داعش یو قوم به ښکار کوو بل قوم به نهی عن المنکر کوله امر بالمعروف چې دا به نه کوي بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني بد هغې غلې پاتې شو او بل قوم ته به داود علیه السلام وایي چې نصیحت ورته کوي هغې وایي زموږ خپل عبادت کوو که مني مني دی او که نه مني نه دی مني چې خوند یې ونه کړو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان هغه چې کوم په غلې خاموش پاتې و هغې نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ چې بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان شو داود علیه السلام یې نور ته وخواشېتی په دې به د الله عذاب هر کله چې راځي چې سار راغلل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو او شادوګانو په شکلونو باندې وو او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ترې بهېدې د هغوی د وطن خلک وو اواز به یې قفلان کي نو سر به یې خوځول اوښکې به ترې بهېدې اوور ورځې جمدي اوور ورځې پس الله مردار بعضې خلک وایي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد داسې نه ده ښه کم قوم چې مسخه چې هغه د اوو ورځو نه زیات نه پایي د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغې مسخ کړي لوی عبرت دی په دې کې د مارونو لوی عبرت یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزوري نه ګڼي لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد الله ورله بری ورکړي کبر به نه کوي لویي به نه کوي او د پیغمبر مخالفت هم نه کوي حدیث پاک کې راځي پرون زموږ حدیث تیر شو په ترمذي کې چې په آخره زمانه کې به درې عذابونه راځي درې یو به ځمکه شلېږي او خلک به پرې ننوځي او الله موږ ته تېر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاکوټ او په دغه علاقو که داسې زلزله بله راغله او ځمکه وشلېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړل او بل به شکلونه مسخه کېږي دا به هم راځي الله دې موږ ترې وساتي او دریم عذاب به دی چې د بره نه به پرې د کاڼو د اوسپنو باران کېږي دا عذاب هم راغلی دی دا بمونه او دا میزایل څه شی دی دا اوسپنې دي که نه د هغې باران کېږي که نه نو دا یو خو لږ لږ وښودلی شو په موږ ته په دې بالاکوټ او په دغه علاقو کې اسلام آباد کې وښودلی شو نمونه وښودلی شو او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې لږ دی او بل غټ عذاب پاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا نشته چې په کوم شکل به بدلېږي مسخه لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي او که د خر په شکل به بدلېږي او که د بیزو په شکل او که د سپي په شکل پروردګار دې جوړ دا ور ډېر غلط طرف ته روان د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلی ده زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته موبایل دونه عام دی چې هلکان جینکۍ ټولو تکتونه یو بل سره لګي او ډیشونه او سیبه دا نور ګند او دا په کیبل یې ورشئ وګورئ پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په د خدای یره نشته عذاب به نه راځي په مسلمان عذاب کار مونږ کوو مونږ الله غوسه کړی دی الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه پاک کړي نه ملا زموږ نه خیال دی خلاص دی نه جومات زموږ نه خلاص شو نه مشر زموږ نه خلاص شو نه تبلیغ والا خلاص شو نه بزرګ خلاص شو نه خانقاه خلاصه شو نه سپینګیری خلاص شو او نه کشر او نه زنانه زموږ نه خلاص شو هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وایي او بل ته ګازر مولی مو ته نه ښکاري خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه رونه وساتي نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو بیا غیرتي څومره مرګ ولا عجیبه مرګ راغی دا به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار کړو چې زما زنانه د کوره بارونه دي او چابیانې به ده سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادن نه نشي یو ځل یې دروازه جرنده کړه او بار ووته چې بار ووته بیبي او بچی په خپل کور کې دي دی کې سړی ورغی پورته ده هغې چغې جوړې کړې زنانه و چې دا پردې سړی څه کوي دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام خو بار ته دی اوس خدای مکه هغه راننوځي بچی سړی پردې څه کوي
په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردي سړي ولاړ دي. داود علیه السلام په منډه راغی دروازه یې پلوکه چې راغی سړی په میدان وایي ته څوک یې چې زما کور ته راغلي بې د ما د اجازت وایي دا هغه کس یم چې نه مې دیوال بندولی شي نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي. بس پوه شو وایي مرحبا بملک الموت ملک الموت وي او مرحبا دی هر کلی دی ستا ټیم پوره دی سملاستو روح یې دې واغېسته والله او بلکې یو رواج کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته روح یې ترې اوچت کړو دی ویل زما وروڼو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي بادشاهي یې څونه وه داسې نه چې د پاکستان بادشاه و هغه مصر فلسطین عمان بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې دا راونیسه تر د عراقه پورې او د ایرانه پورې د دې علاقې بادشاه و حضرت داود علیه السلام. نو خبره مې دې پورې کوله که لوی نه لوی سړی وي مرګ نه نشي بچ کېدی په خپل عبادت به غرور نه کوې که عبادت هم کوې نو دا د الله تعالی فضل او د الله تعالی کرم د پیغمبر د حکم عقلي دلیل به نه وی نه دا خو داسې او داسې بس چې څه د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیث حکم دی ابه منې ګنې بیدو شادو به درنه جوړ شي او په خپل طاقت به بروسه نه کوې الله نه به سوال کوې نو که لږه ډله مي لږه ډله به پروردګار ورله په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړه او د الله امداد به رسره وي دعا کوې چې الله تعالی په موږ رحم یا الله موږ د هر قسمه آفاتو بلیاتو مشکلاتو غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي خدای د خپل قهر نه وساتي الله د خپل غضب نه وساتي خدای د مصیبتونو آفتونو نه وساتي یا خدای ټول امت د فتنو نه وساتي ټول امت د مصیبت نه وساتي د امت ټول په لوی مصیبت کې او په لوی پریشانو کې پروت دی او لوی غم کې پروت دی الله دا زموږ د ګناهونو وجه زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او دا امت د نبي علیه السلام مبارک او خدای دا مسلمانان دغه مصیبتونو په امن کې وساتي خدای مریضانو له شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو د خسفونو د مسخې د زلزلو د دنیا او د آخر د عذابونو نه په امن کې وساتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې مهر ته بوتلی کړي. العالمین مسلمان